ننګرهار مومندرې ولسوالۍ کې څه باندې 1500 کورنیو سره چې د تورخم له جګړې څخه بې ځایه شوي د خوراکي توکو مرسته وشوه. ننګرهار د کډوالو او راستنېدونکو چارو رئیس حاجي باز محمد عبدالرحمن وایي یا د مرستې د دبلیو اف پی موسسې لخوا هغو کورنیو سره وشوي چې د تورخم د جګړې له امله له خپلو سیمو بې ځایه شوي او مومندرې ته راغلي. د باز محمد په خبره یا د مرستو کې 100 کیلو اوړه، 9 کیلو غوړي، 12.5 کیلو دال، 3 کیلو حلوا او نور اړین خوراکي توکي ورکړل شوي. اوس په دغه توزیع کې 100 کیلو اوړه ورکوي، 9 کیلو غوړي ورکوي او 12.5 کیلو دال ورکوي، 3 کیلو حلوا ورکوي، 1.5 کیلو مالګه ورکوي. نو دغه سامانونه دي اوس موجود دي چې موږ په خپله راوړو، د نږدې نه مکاته او د خلکو سره یې مرستې وکړې. نو دغه مرستې انشاءالله دویم ځل لپاره بیا هم جریان لري. دا اول کې شو چې دا مرسته وکړه، دویم کې شوه یو څو ورځې وروسته بیا وله ورکوي. د مومندرې ولسوال حاجي مولوي محمد اجمل شګیوال وایي یوازې دغه ولسوالۍ ته د تورخم له جګړې څخه شاوخوا 1000 کورنۍ کډوال شوي چې د اړوندې ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې اړولي. د شګیوال په وینا یا د کورنۍ په سختو شرایطو کې ژوند تیروي او ورته مرستې د دوی لپاره ضروري دي او له اړوندو مؤسساتو غواړو ترڅو دغو مرستو ته دوام ورکړي. خلکو ډیر لاچاره خلک دی او ځکه دغه د مختلفو ولایتونو د مختلفو منطقو خلک د غربت په وجه باندې تورخم ته راغلي چې هغې ته خپل روزمره مزدوري کول غواړي. دوی چې د جنګ د خطر سره مخ شول د خپل ویرې د وجې نه دوی دلته راغلي. فی الحال دپاره دا ډېر بېوسه خل دی او داسې ووایي چې زندګي د صفر نه مکته ده، هر شي ته اړتیا ده. البته د مهاجرینو د محترم ریاست په همکارۍ او د هغې په رهبرۍ باندې د دې خلکو سره یو اندازه کومکونه شوي دي چې مختلفو مؤسساتو دبلیو اف پی د دې خلکو سره خوراکي توکي هم کومکونه کړي دي چې نن تقریبا 1523 کورنیو ته خوراکي توکي ورکړل. باید یاد شي چې تر دې وړاندې هم د تورخم څخه بې ځایه شو کورنیو سره د اسلامي امارت مسؤلینو په هلو ځلو او د مرستندویه ادارو په مالي همکارۍ ورته مرستې شوې وې او مسؤلین ډاډ ورکوي چې د مرستو دغه لړۍ به دوامداره وساتي.